السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي. ملګرو که تاسو غواړئ د دنیا په اړه معلومات ترلاسه کړئ چې دنیا څنګه ده، لمر څنګه ده، ستوري او داسې نورې سیارې څنګه تللی سو، نو که غواړئ چې پوه شئ نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو وړه ویډیو ده، نو ورځه د اپلیکیشن ته د اپلیکیشن ته چې کله راغلی د اپلیکیشن ته نو دا څنګه کولی شئ ډاونلوډ کړو. ډاونلوډ به وروسته درته وښیم. نو دلته چې کله راغلی یا ویلکم ټو د سولر سیسټم، تاسو وینئ ملګرو دا لمر ده، دا نور سیارې د دنیا د ایرت تاسو ګورئ ملګرو، دا مځکه ده، دا بله سیاره ده چې نومیږي مارس، دا سن، تاسو کولی شئ هر یوه ووینئ. نور هم دې کې ډېر شیان دي، بس د دنیا معلومات تاسو ګورئ وروڼه ملګرو. سن څومره کوي د لمر، حیران به شئ چې دا څنګه اپلیکیشن ده. نه ملګرو دا رقم اپلیکیشن بیخي نوی نه، دا بسته دنیا ده. دا اردو پلی کوئ، لمر په دې کې ده، موږ هم دلته یو. تاسو ګورئ ملګرو څومره غوړ دا تیږې دي، ګرد شاده ستوري دي. ډېر خوندور اپلیکیشن ده، یو دفعه باید خامخا انسټال کړئ، خوند ترې واخلئ. نو اوس به ورشو چې څنګه کولی شو ملګرو دې په اړه تاسو معلومات هم اخیستلی شئ. باندې کلیک وکړئ، داسې موبایل باره کې معلومات درکوي چې تاسو وینئ د نورې سیارې باره کې معلومات چې اخلي هم تاسو درکوي. دا څنګه سیاره ده، دا هر څه معلومات تاسو درکوي. ویزه ته تللی هم څه دي، سفر تللی هم څه دي. ګورئ ملګرو فرق هم تاسو ګورئ. اوس به راشو د دې لغته سره مراد څنګه کولی شو دا ډاونلوډ کړو. نو را به شو ډاونلوډ ته، دا پلی سټور ته څنګه راغلی ده به سولر دا سولر سیسټم سکوپ نومیږي، دا به سرچ کړئ. دا چې کله سرچ کړو دا نیټ لږ کمزوری ده. نو ملګرو دا چې کله سرچ کړئ ډایرکټ دغه اپلیکیشن راواوښتو، دې باندې به کلیک کړئ، سولر سیسټم سپیس دا به ډاونلوډ کړئ. همدا سولر سپیس به دا به ډاونلوډ کړئ. نو دا ملګرو ډېر ښایسته ویډیو، نو ویډیو ته خامخا یو لایک ورکړئ، او که چینل ته نه وي راغلي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکن باندې هم کلیک کړئ، ځکه موږ هره ورځ داسې معلوماتي ویډیوګانې شیر کوو.